سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. د کابل د 5مې امنیتي حوزې اړوند د کمپنۍ په باغ داود سیمه کې د وزانمرګ برید په پایله کې د ملي امنیت نږدې 10 کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وایي دغه پیښه نن سهار وختي څه باندې 5 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې وزانمرګ بریدګر د یو موټر بم په وسیله د ملي امنیت د موټر یو کاروان په نښه کړ. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې تر اوسه د ملي امنیت 4 کارکوونکي او یو ولسي وګړی وژل شوي او د ملي امنیت 15 کارکوونکي او یو ولسي وګړی ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان سولې په بهیر کې مرستې کوي. جان نیکلسن تېره ورځ په پکتیا کې په یوې ناسته کې ویل چې ټوله نړۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دې ناسته کې چې د سویل ختیځ زون د امنیتي وضعیت په اړه د 203 تن د قول اردو په اډانه کې ترسره شوي ملي دفاع او کورنیو چارو وزیر د راتلونکو ټاکنو د امنیت خوندیینې په برخو کې د افغان ځواکونو له چمتووالي خبر ورکړ. امروز اردوی شما که من من حیث خدمتگار شما و وزیر دفاع با جرأت تمام گفته میتونم که اردویی است که انشاءالله از ارزش‌های ملی مملکت از جغرافی افغانستان دفاع کرده میتونه و از مردم خود انشاءالله محافظت کرده میتونه. شما مردم فکرهای اینجا هستین و نمایندگی از مردم ما در این گوشه از کشور بر تمام شوراها و تمام ساختارهای اجتماعی که در سطح زون فکری هست در طول این برنامه می‌کنیم که هر جایی هر کماندان پلیس در انتخابات مداخله کنه و اون لحظه نه تنها که خط وظیفه میشه و سارنمالی معرفی میشه و وظیفه خود آماده است. زه تاسو ته بیا یو ځل بیا وعده ورکوم چې ستاسو د سولې د غوښتنې لپاره موږ حاضر یو چې تاسو سره مرسته وکړو او ټول بین المللي ملکونه ستاسو د سولې د غوښتنې پسې ولاړ دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغې ولسوالۍ کې د روغتیایي امکاناتو د کمښت له امله ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی د عامې روغتیا وزارت او د کندهار له عامې روغتیا ریاست څخه په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي امکاناتو د زیاتوالي غوښتنه کوي. په همدې حال کې دغې سرحدي ولسوالۍ روغتیاپالان هم دغه ستونزه مني خو زیاتوي چې هڅې کوي دغو ستونزو ته ژر تر ژره رسېدنه وشي. ولسمشر غني یو ځل بیا په ډاګه کړه چې هیڅ دولتي کارکوونکی په ټاکنو کې د لاسوهنې حق نه لري. ښاغلي غني تېره ورځ د کابینې په ناسته کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز وویل هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې له خپل موقف او دولتي امکاناتو څخه د کاندیدانو په ګټه هم استفاده وکړي. ولسمشر همداراز زیاته کړه چې د ولسي جرګې او ولسمشري ټاکنو ترسره کول د افغان دولت له لومړیتوبونو څخه دي. ټاکل شوې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د تلې پر 28مې او تر راتلونکو 10 ورځو به د ولسمشري ټاکنو د ترسره کېدو نېټې هم په ډاګه شي. او د هلمندیانو سولې غوښتونکي کاروان په خپلې وینې ککړ لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د یاد کاروان غړي وایي چې د پاکستان حکومت له څو کلونو راهیسې افغانان په افغانانو وژني. دا په داسې حال کې ده چې هلمندي سوله غوښتونکي کاروان تېره ورځ د پاکستان سفارت پر وړاندې خپل پرلت پای ته ورسوه او د پرلت خیمه یې د ایران سفارت پر وړاندې ودروله. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.